اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې حسن خان سنګینې ته وویل چې تا په پرخې تهمت لګولی او د تهمت سزا په شریعت کې 80 درې ده. نو سنګینه ډېره وارخطا شوه. اوس به دا واورو چې د شوراګانو یو ځای کېدو لپاره رایې په کوم طرف زیاتې دي، د مطلب شاه او یا هم د شورا. ورونو غوږ ونیسئ. نام خدا تاسو ټولو په رایه اچونه کې برخه واخیسته. خدای مو له بدو سترګو وساته. انجینر صاحب فرید به اوس نتیجه اعلان کړي چې کوم طرف ته رایې ډېرې دي، د شوراګانو په یو ځای کېدو او که په مخالفت کې. ورونو رایې ښه په ایماندارۍ سره وسپارل شولې. دغه دی، تاسې ټول حاضر یاستئ. پټ او پناه پکې هېڅ نشته دی. د ډېرو خلکو دا رایه ده چې شوراګانې دې یو ځای شي. صرف یو څو کسان دي چې هغوی د مخالفت رایه کارولې ده. نو فیصله همدا شوه چې شوراګانې سره یو ځای شي. انجینر صاحب فریده خو دا زه نه منم. مطلب شه ولې نه منې؟ اوس خو دغه دی رایه اچونه وشوه. رایه اچونه وشوه خو دا خلک تاسو پوه کړي دي، یا هم ورته څه لالچ ورکړی او یا هم پې ډار کېنولی. مطلب شه دغه دی، خلک حاضر دي. که څوک اعتراض لري نو ودې وایي. میوه ګل رښتیا وایي، خلکو په خپل زړه رایه کارولې. مطلب شه نورې بلانجې نه جوړې. خو انجینر صاحب فریده د شوراګانو خبره خو خلاصه شوه. دا د ملک بهادر د کلي خلکو غوښتنه وه. اوس زمونږ هم یوه غوښتنه شته چې هغه باید د ملک بهادر کلي خلک ومني. کومه غوښتنه ده؟ وایه سلطانه. غوښتنه دا ده چې زمونږ د دواړو کلو ملک دې هم یو شي. ښه وی سلطان ډېره ښه خبره وکړه. ملک غني باید د دواړو کلو مشترکه مالک شي. که تاسو اوس دا خبره ومنله نو زه به هم قرار کښېنم، مخالفت به هم نه کوم. څه به تاسو زموږ منئ او څه به زه ستاسو منم. مطلب شه تا بیا ملک غني رامخته که. تا ته خو بل ځل ما وویلې چې ملک غني نه خو موږ تر پوزې راغلي یو، دا موږ بیا نه غواړو. سلطانه نو ستاسو څوک خوښ دی چې څوک ملک شي؟ انجینر صاحب فرید چې د شوراګانو مشر شو نو ملک بهادر دې د دواړو کلو ملک شي. خبره خو اوس راښکاره شوه. سلطانه ما ویل چې ته ولې په ملک غني پسې دا پښې ترپې؟ ملک بهادر درته څه شوړه موړه منلې ده. مطلب شه نه زه د چا د پیسو وږی یم او نه د شوړو. ملک غني خو د ټولو خلکو ته معلوم دی، خاین دی، غاصب دی، کوم کار دی چې په ده کې نشته. نو دا خلک به یې په ملکۍ ومني. تاسې له غلي شئ، شور مه کوئ، شور مه کوئ. د دې ستونزې حل به له خیره سره راوځي. شباني دغه شلم به سره لږ خوندي که او هغه تبر او رسۍ راته وښیوه چې چېرته دي. په تبر او رسۍ باندې څه شی کې؟ چې شی پې کومه غوځم چې چېرته کومه ونه نیمه راوومه او خس راوړم. پلاره بیا خو باغه ونو پسې نه ځي. ولې نه ځمه؟ نورې ونې کومه دي؟ نو دومره خو زمونږ خپلې هم شته که نه. په ځای د دې چې ته د ټول کلي ونې وهې نو ولې خپلې نه وهې؟ د دې ونو والو نه تېر شه، دا ښه نه ده. خدای مکه ستونزه به درته پیدا شي. سم نه کېږي، قلارې کښېنه. ولې زه به خس نه راوړم؟ دا به پلاره خس راوړه، خو چېرته خپل پردي څه کې؟ پردي نه دي، زوی مې پکې خواري کړي. خواري د شورا ونې دي او نن سبا خو زما شورا سره اړیکې ډېرې ښې دي. که څوک رانه پوښتنه وکړي ورته به وایم چې د شورا د کارونو په وجه باندې ما نه هر څه پاتې و.
نو دومره حق خو مې شته که نه په دې ونو کې چې خپل ضرورت مې پوره کړم. لاره اوس چې بل چا ونې نه دي والي او شورا ورته اجازه نه ورکوي نو ته ولې داسې کې هسې نه چې په داسې کارو درنه شورا خفه شي. رښتیا وایي اوس دې ورسره اړیکې ښه دي ولې د ځان نه د خلکو زړونه بدې که خدای مکه شورا در باندې خبره شوه کومه سزا ده له درنکي بیا به څه کوو؟ سم نشته قلارې کینئ زما مخې له کاڼي مه راغورځوئ پرېږدئ چې لاړ شم او خس راوړمه. لاره خیر دی د خسو به څه بله ګزاره وکړو خو د شورا سره به هېڅ هم نه کېږي. زما خبره په ځان بده مه لګوه. غله کینه د مټکور بچیه ته اوس ما په دې خبرو ډارې. شورا د ټول کلي ده او ونې د شورا دي نو په ونو کې زما برخه شته او هغه زما خوښه ده چې زه خپله برخه اوس راوړم او که بیا سنګینې دا ته په کومو فکرونو کې تلې؟ وګوره دیګی د اوبو نه ډک شوی دی او ته ورته ناست یې. وی فکر مې نو شیرینې نن سبا را باندې ډېره سخته ده د پرخې د لاسه. هغه څنګه؟ او رښتیا د پرخې خبره کوم ځای ته ورسېده؟ ورکې که مې یادوه راته د پرخې د لاسه مې نه خوب شته او نه قلارې ژوند. زه خوارې ته د پرخې د لاسه دومره په عذاب یې؟ هغه د خپې خبره یې چې چا سره جوړه ده نو ته د هغې نه دومره ډارېږې؟ بدنامه جلۍ ده. هی شیرینې دا خبره خو خوره کړې په کلي کې ما وه اوس خبره شورا ته تلې ده. شورا وایي چې دا ډېره غټه ګناه ده او هغه ستا بنځی نه دی او خو پې ډېر غوسه دی وایي چې سنګینې ته به سزا ورکول کېږي. څه سزا؟ د څه شي سزا؟ خو وایي چې تا په پرخې باندې تور پورې کړی که نه او د تور پورې کولو ډېره غټه سزا ده. قربانې شم قرآن شریف کې م راغلي. نو وایم شیرینې که شورا ما ته دا سزا راکړي نو زه خو به په شرمونو باندې وشرمېږم. سزا هم په درو باندې وهل دي هغه هم د ټول کلي په مخ کې. سنګینې دا خو نو سخته خبره نه ده. یو څوک به پیدا کو ورته به ووایو چې ته په دروغ ووایه چې دا جلۍ ما سره جوړه ده. خبره هم دا ده که نه اوس خو مې یو تور پورې کړی بیا به دوه شي بیا به څه کومه؟ دا دورې خوړل خو به ډېرې سخت دي. ته راته کومه لاره وښایه که نه تا ته کومه لاره نه ده معلومه؟ نه زه دې خبرو سره مینه نه لرم. خدای مې دې وساتي زه په چا تور مور نه پورې کومه. سنګینې زه درنه ځمه چې هلته مې زوی په کور کې پرېښی دی هسې نه چې راپاڅېدلی خدای مکه د جړا نه به مړ شوی. ته خو صبر وکړه که نه خیر دی. نه سنګینې خفه نه شي زه تا سره نشم کېناستی هسې نه چې ما ته هم څوک دورې راکړي. هاي ملک صاحب زمونږ په سر باندې خړې خاورې واوښتې نه پوهېږم چې په دې ورځو کې زمونږ لاسونه کمې تورې سپۍ څټلي خاوره مخکې ده او موږ ورپسې بیا څه تندر را پرېوته و مطلب شه چې داسې په فریادونو راغلی. ملک صاحب تندر نور تورې او که سپین هغه څه چې موږ غوښتل ونه شول. د دواړو کلو شوراګانې یو ځای شوې پرېکړه وشوه. نو ته څه دپاره وې؟ تا خو هغه ورځ وي چې دا کار برانه نه کېږي. ملک صاحب ما خپله ټوله هڅه وکړه خبره مې ان رایو ته ورسوله خو له بده بخته چې هغوی په رایو کې وګټله که نه نو همداسې خو یې رانه نه شوه ګټلی او رایو کې بیا څنګه نه ګټله. زما طرفداران ستا په شان قلارې په دیرو کې ناست دي. بس مطلب شه خپله د کار نه یي په موږ باندې ملامتیا مه راچوه. قلارې په دیرو کې ناست دي. ملک صاحب خیر دی ته غوسه کېږه مه زما خبره صحیح ده او رښتیا د بلې نه دې خبر کړم یوه بله یادونه هم وشوه. هغه څه؟ ویلې چې د دواړو کلو شوراګانې یو ځای کېږي نو ملک بیا هم یو شي. نه په دې کې خو زمونږ ګټه ده که نه؟ زه به د دواړو کلو ملک شم د دواړو
اوس تکبې درته وباسم. ملک صاحب اول ما هم دا فکر کو چې ستا خبره به کوي، خو وروسته معلومه شوه چې دوی ملک بهادر غواړي. څه ملک بهادر؟ دا ته څه وایې ومطلب شه؟ ملک صاحب زه رښتیا وایم، تا سره خو زما څه دشمني نه ده چې د خفګان خبرې به درته کوم. ملک صاحب بیا یې خلک راغوښتي، په دې هکله به نورې خبرې کېږي او آخري فیصله به کوي. مطلب شه چې بیا خلک راغوښتي دي نو پام کوه ملک بهادر درنه ونه ټاکل شي. ما دا باور و چې دا خلک ملک بهادر را مخې ته کوي، که هغه سړی ملک شو نو بیا زموږ بیړه تباه ده. ملک صاحب زه به خپله ټوله خواري کوم، ځکه چې ستا ملکي خو زما دپاره باچایي تخت دی، باچایي تخت. عابده تا ته وایم چېرته یې؟ د عابد پلاره خدای دې خیر کړي، څنګه داسې غوسه کور ته راغلې؟ زما غوسه په تندر ووله. راته ووایه چې عابد چېرته دی؟ په کور کې شته او که نه که چېرته وتلی؟ همدلته په کوټه کې دی، را به شي. خط یې لیکه. هی خط خلک د دې لپاره لیکي چې ستا عقل یې زده کړي، خو په دې هلک ورځ تر بلې قمقلتوب زیاتېږي. نو آخر څه چل شوی دی؟ ما خو م پوهېږه که نه؟ پوی به دې کوم خو چې عابد راشي. هله عابده زویه لږ زر راشه، خط دې پرېږده. هی نو د خپل اولاد د لاسه مې اور اخیستی. لاره خیرت خدای که نه څنګه په غوسه یې؟ د مټقور بچی تا ته په غوسه یم، تا ته ستا څه کار و چې په ما د شورا خبره کړې وه چې ګوندې زه ونې وهم؟ هغه دی رسۍ م رانه واخیسته او هغه لرګي مې چې را مات کړي وو هغه یې م رانه واخیسته. پلاره ما خو ستا پاک له څه نه دي ویلي، یوازې هم دومره مې ورته ویلو چې د ونو ساتنه دې وشي. د مټقور بچیه همدا دې م بد کړي دي، وایي ما ورته نه دي ویلې. وا د عابد پلارانو ته هلک ته ولې غوسه کېږي؟ موږ خو دواړو درته وویل چې قلارې کښېنه دې ونه پسې بیا مه ځه، خو تا چېرته منله؟ زموږ خبرې در باندې ښې نه لګېږي. ستاسو خبرې به په ما باندې څه ښه ولګېږي چې زه درته یو ووایم او تاسو راته بله کوئ. همیشه م زما خبره په ځمکه غورځولې ده او د خپل زړه م منلي. خدای خبر شه چې د دې ونو نه به راته کوم فساد جوړېږي. وا د عابد پلاره را وګرځه، ته کومې خوا ته لاړې؟ شورا غوښتی وه، شورا د ونو په هکله. مورې پلار مې شورا غوښتی، اوس به ورله څه سزا ورکوي؟ نه پوهېږم زویه، ملامته دی نو، هسې نه چې داسې سزا ورکړي چې زموږ پې ملا ماته نه شي. حسن خان کاکا څه وشو؟ ستا مېرمنې خپله خبره بیرته واخیسته او که نه؟ د هغې د تور په وجه پرخه خوارکۍ په کور ناسته ده. تازه ګله وراره، تا چې کومې خبرې دلته ما ته وکړې ما کټ مټ هماغسې ور ورسولې، خو لږه اضافه مې پکې وکړه. هغه څنګه؟ هغه داسې چې تا وویل چې موږ دا واک نه لرو چې چاته د درو سزا ورکو ځکه چې دا کار د قاضي دی، خو ما ورته وویل چې نه سزا درکوي او شورا او ګوره هیڅ مراد در سره نه کیږي. بس چې دا خبره یې واورېده نو اوس د زړور خان مور ورخطا ده، د درو خبرې ور باندې سم اثر کړی دی. یوازې په اثر باندې کار نه کیږي تر څو چې خپله خبره بیرته وانخلي. خپله خبره اخلي خو اوس چل نه ورځي، لاره ورنه ورکه ده چې څه وکړي. که رښتیا خبره درته وکړمه، که د کور کار کوي فکر یې بدلي، که ډوډۍ خوري که چای څکي، بس په خپل حال کې نه وي. او ما ته هم داسې لار نه ده معلومه چې هغه خپله خبره څنګه واخلي. د دې حل شته دی که نه؟ حسن خان کاکا که ستا د مېرمنې په رښتیا زړه چې خپله خبره دې واخلي نو حل یې شته. شته؟ خو ما ته ووایه که نه. خبره دا ده چې هغه به د ټول کلي د ښځو په مخ کې اول له پرخې نه بخښنه وغواړي او بیا به د کلي ښځو ته دا وضاحت ورکړي چې ما څه ویلي و هغه ټول دروغ دي.
او دا چې ما پې تور پورې کړی نو د هغې مقصد به مو وایي چې د څه لپاره او د دې سره سره به توبه وباسي چې بیا دپاره به داسې کار نه کوي. ویم دا ټول شیان به وکړي، هغه د درو وهلو دومره ډار کړې ده چې ژوند ورله خوند نه ورکوي. بس ښه شوه چې تا دا د حل لار راوویسته. زه به ورشم چې دا ستا خبره ورته وکړم. زه ورځه. پولی پوری ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې له سنګینې لاره خطا ده ځکه په پرخې باندې تهمت پورې کړی. شیرینې مشوره ورکړه چې یو کس به دې ته حاضر کړي چې په دروغو ګواهي ورکړي. نو د اسلام له نظره په دروغو ګواهي ورکول څنګه عمل دی؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولی پوری په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ. 020-33-10-55 020-6-63-10-55.